مولانا طیب صاحب رحمت اللہ علیہ لکلی قاری طیب صاحب وی ده په هندستان کې شهري علاقه کې اوسېده من یو ځل باندې ته لاړم هلته خپلوانو رشتہ دارانو وی چې هلته لاړم د هغه ځای آب و هوا مې ډېره زیاته خوښه شوه یخه هوا لګي او نه دوړه شته او نه لوګي شته په ښاریه کې خو لوګي ډېر زیاتي ګرمي ډېره زیاته یخه مزېداره ښکلې هوا ده او ښایسته اوبه دي وی ما هغه خپلوانو ته وی چې تاسو مزې وکړئ مونږ خو په دې ښاریه کې مړه شو د ګرمۍ نه او د لوګو نه او د دوندونو نه او د دوړو نه ښایسته ښکلې هوا کې دیره یې مزېدارې هوا در باندې لګي او یخ اوبو ته پراته وی هغې وی چې یاره ټیک ده مونږ خو په دې ډېر زیات خوشحاله یو خو په یو غم مونږ اخته یو چې هغه تاسو کره نشته تاسو ښار کې نشته هسه شی دی وی بیزوګانو نه ډېر تنګ یو راځي کټوی رانه تښتئ چې کټوی پخه کو مونږ ته لږ کوټې ته ننوځو بیزو راشي په دواړه لاسه کې ونیسي ویې تښتئ ډوډۍ بار نشو پرېښودی خو چې څنګه بیزو راشي غون ښکاري ونیسي ویې تښتئ میوه بار نشو پرېښودی مونږ خو د بیزوګانو د لاسه سپې موله راغلي وی ما ورته وی چې لکه دا خو ډېر اسان علاج دی مړی به یې کړو که نه زه به د دارو راوړم ډوډۍ کې به یې واچو او بیزوګانو ته به یې واچو او هغې به یې وخوري ټولو بیزوګانې یو څو ورځې به ورته ډوډۍ واچو به یې خوري بس مړی به شي خلاص به شی وی مونږ ملکانو وی لاړم د پساري دکان ته زهر مې راواغېسته او هغه زهر مې په وړو کې ګډ کړه او د هغې نه م ډوډۍ پخې کړه او هغه ډوډۍ م راواغېستې بره په چت باندې بیزوګانو ته ټوټې ټوټې کړې او مونږ ورته داسې بار یو پټ ځای کې کېناستو چې دا بیزوګانې به اوس راشي دا ډوډۍ به وخوري مونږ به ورته ګورو مړی به شي وی دې کې یو بیزو راله وی چې څنګه راله بیزو هغه ډوډۍ ته یې ګوته کړې داسې په دې لاس و بیزو لکه د انسان داسې لاسونو باندې شی راځي ډوډۍ راواغېسته لا ولې بین کړه ګورې که تاسو بیزو ته کتلي که نه هر شی چې خوري لا ولې بین یې کړه چې بین یې کړه واپس یې کېښوده لاړه وی مونږ وی چې دا ګوره ورته دا خو شیخ هوښیار دی ډوډۍ ګوره بوی کړه او وی نه خوړه او لاړه او تښتېده وی چې لږ ساعت تېر شو دوه درې بیزوګانې رالې وی چې رالې څنګه هغوی یې ډوډۍ راواغېسته هغې م بوی کړه کېښوده لاړې وی چې لږ ساعت تېر شو پکې یو غټ بیز دی او یو پنځه شپږ بیزوګانې ورسره دي دې رالل وی هغه غټ بیز هغه ډوډۍ راواغېسته پوزې ته یې ښکته کړه او بیا یې پوزې ته ونیوله دوه درې ځله وی کېښوده لاړه وی مونږ وی چې دا خو نوې نخره جوړه شوه بیزوګانې راځي او ډوډۍ بیایي او واپس ځي وی چې لږ ساعت تېر شو بلا لښکر د بیزوګانو راغی او شل دېرش او هر یو بیزو سره په لاس کې یو شنه پاڼه ده شنه هغه پاڼه یې کېښودې او رالې هغه ډوډۍ یې وخوړه د سیل مې چې څومره ډوډۍ مونږ ریچې کړې او ټوله یې وخوړه او بیا یوه پاڼه یې راواغېسته ورپسې یې وخوړه او بیا په ګډا شوې بیزوګانې خو ګډېږي م که نه په ګډا شوې بیزوګانې وی ښه تماشه یې وکړه او ګډې شوې مونږ ورته ګورو لاړې اړو اساس هرې پې ونه وی ما ملګرو ته وی چې ګوره مونږ هم وایو چې زمونږ ډاکټران په لیباټرو شی معلوموي ځکه نه ډاکټر له یو ډوډۍ اوسه چې دې کې زهر شته او که نشته ډاکټر د هغې زهر نشي معلومولی هغه که د هغې زهر معلوموي نو په لیباټرۍ به یې معلوموي اورېږه صاحب دا مونږ لیباټرۍ ته وړو هلته کې مونږ ګورو چې دې کې څه شی دی او بیزو له پروردګار په دا پوزه کې داسې لیباټري پیدا کړې ده چې هغه ډوډۍ یې بینم کړه ورته پته مو لګېده چې دې کې کم نمبر زهر دی او بیا د هغې علاج هم ورته معلوم دی چې په کومه پاڼه دا زهر ختمېږي لاړې هغه پاڼه یې راوړی هغې ورپسې وکړه هېڅ هم نشته وایه زمونږ ډاکټر او طبیب لا دا چل ورځي کوم چې رب العالمین دی بیزوګانو ته لا کم چل ښولی دی تبلیغي ملګري چا نه مې اورېدلي دي افریقې ته نو وایي چې افریقې ته لاړل نو کال یې تېر که واپس راتلل یو ملګری پکې داسې و چې هغه به ږیره او دا سر توروله بعضې خلک اوس هم ځان نه هلکان جوړوي قدرتي الله وله ویښته سپین کړي دی تور کړي هغه هم دا چالو که چېره اوس واپس کلي ته اوس روان دي او ورځ دوی پاتې دي نو ځان سره د پاکستان نه هغه د ویښتو د تورولو هغه
ډبې مبې وړې دی چې واپس کړي د دمه چې د خپل ویښته ځان له تور کړم. ځنګل کې ناست دی نو ورته چی ځان له پخ کړی دا و دې اشنوس ګومند راغشتې ده وی یو هغه د توروالي هغه چې کم پوډر دی یا ملهم دی هغه اوس لګیا دی په دې مخ باندې ځان له په یو طرف باندې مګي نیمه ګیره ځان له توره کړه. دې کې بیزوګانې خوال ته ډېر زیات دی، یو بیز راغلی دی هغه ته هغه ټول سامان نیولی دی دریاب ته یې غورځولی چې دریاب ته یې غورځولی. دې ملګري اوس نورو ملګرو ته چې هلکه دا اوس څه په مصیبت وړېدم، ما خو ځان له نیمه ګیره توره کړه او نیمه مې پاتې را سپینه. اوس دا ملهم خو به دې ځنګل کې مونږ ته میلاویږي نه، دې سره به اوس څه کوو؟ په دې سوچ کې دی او په دې فکر کې دی او ملګري مو سره پریشان دی چې واقعي دا اوس که دا نیمه واپس مونږ ووینځو دا نیمه خو توره ده او نیمه ګیره سپینه ده، نو دا اوس مونږ خاریې ته هم نشو تللی او چې وطن ته ځو دا خلک به څه وایي؟ او بل دا چې په دې علاقه کې اوس ورو مونږ ګرځو نو دا خلک به را پورې خاندي چې یاره دا صاحب ته وګوره نیمه ګیره توره ده یو طرف او نیمه سپینه ده. وی دې کې یو بیزو راله، وایي چې څنګه بیزو راله ورسره ډکي دي، هغه ډکي یې راوړل او نغري کې کېښودل. وی دې ملګري ورته غوسه شو، لرګي ته یې ګوتې کړه چې دې بیزو خو ماله دا هماغه ده. وي مونږ ته چې لکه ته پرېږدې کې څه چل شته، دا ډکي دې راوړل او دې نغري کې کېښودل، دې بیزو ته ته پرېږدې کې څه چل شته دی. وی خیر هغه مونږ ته بیزو ګوري او هغه ډکي په هغه نغري کې وسوځول. وی چې ویې سوځول غیرې یې داسې را جارو کړې، وی چې را جارو یې کړې اوس غیرې رالي په لاسو او په ځان مګي داسې په سرم مګي. وی ما ملګري ته وی چې پوډر یې دله راوړل دا اوس تا ته چل ښیي چې هغه شی مې دنه وغورځو هغه بېکاره دي دا پورې کا. وی هغه وی چې ما پورې ټوقې ولې کوې خو خیر سړی مجبوره کړه چې هلکه دې ایرو کې څه چل شته ګوره بیزو تا ته نیغ نیغ ګورې وغه وی رالي په ځان پورې کوي. وی دا چل وکړو چې هغه سړي باندې غیرې مونږ په دې ګیره باندې په دې سر باندې پورې کړه چې پورې کړه دې کې څه چل هر څه چې خو څه لوبه پکې شته. وی چې هغه مله پورې کړل بیزو هم نیغ نیغ کتل لاړه او تښتېده. وی چې لږ ساعت تېر شو د هغه سړي نه هغه ګیره او هغه د سر ویښته ټول پرېوتل ګیره نه هم خلاص شو د سر د ویښتو نه هم خلاص شو. سړی غصه دی چې هلکه دا ما سره تاسو څه ظلم وکړو، خدای خو دې بیخ د دې بیزو وباسي. دغې په شرمونو اوس به کلي ته ځم خلک به راته څه وایي؟ ای به چې ته تبلیغ له دې کې تللی وي چې ګیره دې وخوری ده سر دې وخوری او دا ګیره چې اوس رالوېږي او خامخا څلور پنځه میاشتې لګي په دې خو ټیم هم لګي. یاره مونږ هم پریشانه بغه هم پریشانه چې څو ورځې تېرې شوې نو د دې سړي په هغه ګیره کې او په هغه سر کې هغه ویښته راوټوکېدل لکه ویښته غټېږي. وی بالکل تور راووتل، یو ویښته په سر کې او په ګیره کې سپین نو مکمل د ویښ نه تور ویښته را پیدا شو او چې څومره به لوېدل تورېدل به مکمل لکه د نوجوانانو هلکانو چې څنګ سره او ګیره تورې دقسې تور ویښتې راووتل. بیزو ته چا دا عقل خولی دی؟ دا سوچ او فکر چا ورته خولی دی؟ داسې بوټې وله را پیدا کړه، داسې ډکي وله په ځنګل کې را پیدا کړه. الله پیدا کړي د خدای قدرتونه شته چې هغې ایرې دې په سپینو ویښتو باندې م پورې کړې دا به دنه ورجوي او د هغې په دی به تور ویښته را پیدا کړي. که انسان وایي چې زه په دې کامیاب یم چې زما حکمت زده دی، زما ډاکټري زده ده، زما طب زده دی، د بیزو نه زیات طب او د بیزو نه زیاته ډاکټري انسان نشته. دا ورته حقیقت ویم. ما ته یو سړي خبره کوله، وی مونږ یو مارغه ښکار کړ په ځنګل کې. وی چې مارغه م ښکار کړ او مونږ راوړو مونږ حلال کړ نو وی دا پتون یې ماتو یقین وکړه. نو وی چې پتون وله مونږ وکته نو د هغې پتون نه د یو بوټي پټ تاو کړی و، پټ هغه پټ و پورې نښتی و. وی مونږ ورېږئ دا ګورو چې دا پټ دی ولې تاو دی. وی چې پټ هم تې په قلاره جدا کړ او لاندې م د هغې هغه پتون وکته او بیا م وله هغه پتون اوسیره لکه اپریشن چې کوې نو د هغې اډوکې ماتو. ګوره رب العالمین دا هغې ته په عقل کې چولی دي چې دا اډوکې ستا مات دی، د پلانکې اونې پټ چې ته تاو کې نو هغه اډوکې به ځای له ورولي. نو انسان په څه باندې غاوره دی؟ دی په څه انسان دی؟ دی په کم یو ده کې کم طاقت دی چې دی وایي زه په هغې اوچته یم؟ یو څیز دی په ده کې چې په هغه څیز به دی کمال ته رسېږي.
هغې ته د قرآن او د حدیث علم او پویه ګورې وایي، د قرآن او د حدیثو پویه چې دا پویه چا سره ده، دا د الله په نس کمال ته رسېدل انسان دی. او چې دا پویه چا سره هم نشته، خو لګیا دی بس خېټې له ګټه کوي که نه. که ډاکټر لګیا دی او ډاکټري که یو ایمان ورسره او دیانت ورسره خو ټیک ده، خو که ایمان ورسره نه او دیانت ورسره نه، د مقصد څه دی؟ خېټې له پیسه پیدا کوي. که یو انجینیر لګیا دی، یو بل یو افسر لګیا دی، ایمان ورسره و د ایمان لاندې دی خدمت کې خو ټیک ده، خو که ایمان ورسره نه دې سره لګیا دی محنت او خواري کوي، صرف او صرف د خپلې خېټې دپاره لګیا دی، نو خېټې له خو سپین لګیا دی منډې وي، خېټې له خو خرم لګیا دی منډې وي، خېټې له خو میګیم لګیا دی، خېټې له خو دا کبان هم لګیا دی. بیا زمونږ او ردي په منځ کې فرق څه شو؟ بلکې خدای شته مونږ مسلمانان د دې کافرو نه ښه یو. ګورئ مونږ که بیا هم ډوډۍ خورو که نه د پیغمبر په طریقې خورو، ښکلې مزېدار ورته کینو، پرلت ورته وغځو، درستخان هم مخکې پروتي او ښه په مینه روټۍ وخورو. او دا ظالمان پیرنګیان او انګریزان او کافران چې ډوډۍ خوري، د هغې هغه خوراک هم د سپو او د خرو په شکل وي، هغې هم په ولاړه خوري او دې هم په ولاړه خوري. فرق پکې څه شو؟ نو لوی څیزونو د کمال چې انسان په کمال ته رسي او انسان په کامیابیږي، هغه څه شی دی؟ هغه د الله د کتاب او د پیغمبر د حدیث او علم او پویه ده. رب العالمین دې زموږ نصیب کړي. دا د کمال شی دی، دا د کامیابی شی دی. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، اوگد حدیث تے یو رکوٹ غند جملہ دا پکے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء دا پیغمبران وارثان دی، دا پیغمبر وارث تے.